ابو جندل راغلی او وای یا رسول الله زه مهاجر درته راغلیم، مکه او د مکه کفار نه غواړم، ستاسو سره مدینه ته ځم. دلته نو سهیل وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه صلح چې زما او ستا په مابین کې وسوه، یعنی زما زوی به بیرته ما ته راکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله موږ خو تر اوسه لا صلح نه دی لیکلی، فقط شروع پسوي ده، اوس څنګه کیږي؟ ابو جندل پلاس ورکول کیږي کیا پر صلح اتفاق سوی دی، خو تر اوسه نوشته سوی نه ده. سهیل وویل آیا خبري او د خلیه اتفاق کفایت نه کوي؟ خامخا باید نوشته سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو د خلیه اتفاق کافی دی او بس دی. زوی دې در سره بوز. ابو جندل چې په هیڅ نه دی خبر، فقط مهاجر راغلی دی او اوس سهیل خپل زوی کشوي، غواړي چې هغه د کفارو لشکره ته ورولي چې دلته نږدې پروت دی او د صلح د نیوشته کولو د پاره بیرته راسي. د ابو جندل هیڅ وزړه نه لويده چې د بیرته د کفارو په لاس ورکي، ځکه د مهاجر راغلی دی او اوس د بیرته کفار بیاي او څوک دې نظم را وګرځوي. په تعجب کې سو او ناره وهي یا معشر المسلمین ایا بیرته و کفارو ته به ول کېږم؟ هغه ما ته زما په دین کې تکلیف را کوي، ما خپل دین ته نه پریږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا ابا جندل صبر وک او بدله د الله جل جلاله څخه وغواړه، بشکه چې الله جل جلاله بتا او ستا ضعیف ملګرو ته د خلاصېدو لار پیدا کړي. موږ د قریشو سره صلح کړی ده او پر دغه معاهد ور سره کړی دی، نو اوس موږ په خپل عهد کې غدر نسو کولای. د ابو جندل بیا هم وزړه نه لويږي، څنګه یې پریږدي چې کوپار یې بوزي؟ بیا یې ناره شروع کړه ویل ما و دوی ته مور پریږدي، ما خپل دین ته نه پریږدي. دلته نو مسلمانانو جړل وای دا څونه ذلت دی، څونه کښتوالی او بے وسیده. د مسلمانانو یو نفر په زور کشول کیږي، بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او دوی ورته ګوري. د مسلمانانو نور هم درد او تکلیف زیات سو، د نن په زړه کې سوځل کیږي او دغه صلح چې وسوه ډیره بده او د ذلت صلح یې بلل. دا یې د ځانو د پاره ذلت باله او په دې صلح نه وخښ، نو یې جړل. د مسلمانانو څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ور ولاړ سو. سهیل خپل زوی ابو جندل کشوي او عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو جندل وڅنګ یا بغل ته رهیدي تر و ابو جندل ته ورنږدې او ورتوای یا ابا جندل مشرکان نجس دي او د مشرک وینه داسې د لکه د سپي، یعنی د مشرک وینه قیامت او اهمیت نه لري او بیا تر ورنږدې کی. ورسته بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ویل زما مقصد دا و چې ابو جندل دغه تر واخلي او خپل پلار ووجني، مګر دا کار ونه کړی. ورونو دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولی په خپل سهیل نه وشي چې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ یې دغه د مرګ د پاره تشویقاوه؟ جواب: ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل په صلح کې داخل وو او ابو جندل رضی الله تعالی عنہ د دې صلح څخه د باندې دی، ځکه هغه تر اوسه د مسلمانانو د قیادت او مشرۍ تابع نه دی. نو ځکه علماء کرام وایي کم فرد چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل نوي هغه کارونه کولای شي چې هغه د مسلمانانو جماعت یې نسی کولای. هر څوک چې د یو جماعت عضو وګرځیده د هغه جماعت په نظام خامخا مکلف دی، مګر کم فرد چې په جماعت کې نوی داخل شوی هغه په هغه شیانو نه دی مکلف چې هغه جماعت په مکلف وي. مقصد دا چې دغه فرد لکه ابو جندل د مسلمانانو په قوانینو اتفاقیو او عهدو نوی مکلف. نو ځکه ابو جندل کولای شوی چې سهیل ووجني، مگر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو د جماعت جزو او د مسلمانانو په قوانینو او اتفاقیو مکلف وو، نسوای کولای چې سهیل ووجني. په هر صورت دا یو فقهي مسله و. نو ابو جندل یې بوتي
او عمر رضی الله تعالی عنہ وای ابو جندل دا نکړه خوښه چې پلار ووجني کنه د کولای سوای چې تور واخلي او سهيل ووجني او مسؤل هم نو ځکه د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل سهيل چې ابو جندل د کفارو تر لشکره ورساوه بیرته راغلی او صلح نیوشته سو. اوس نو قریش د مسلمانانو د باریدو انتظار کوي چې بیرته ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړ چې ځانونه حلال کړي او بیرته درځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو ویل یا رسول الله آیا تا موږ ته خبر نو را کړی چې موږ به کعبه شریف ته ورځو او طواف پر کوو؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی وو چې مسلمانان کعبه شریف ته ورځي او طواف پر کوي او بیا سرونه خروي یا کوچنی کوي او دغه خوب یې مسلمانانو ته ویلی وو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خوب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وريات کی او ویل تا موږ ته خبر را کړی وو چې موږ به بیت الله ته ځو او طواف پر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو یا عمر مگر ما درته ویلی و چې سږ کال به ورځو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا داسې د نو راته ویل. خیر مسلمانان ډیر خپه دي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ غوښته چې څه وکړي چې اوس به په دغه باره کې هغه حدیث شریف درته را نقل کم چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي چې ودغه سي حدیث ته چې امام بخاری او امام مسلم دواړو په خپل صحیح کې را نقل کړی وي حدیث متفق علیه وای. هغه دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او ما ورته ویل یا رسول الله آیا ته په حق سره د الله نبی نه یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې یم. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا ته پر حق نه یې او زموږ دشمنان پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې موږ پر حق یو او دوی پر باطل دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا زموږ وجل سوي کسان په جنت کې او د دوی دا په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بلکې دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل نو ولې موږ په خپل دین کې و دوی تکشته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه رسول الله یم د خپل رب نه پرمانی نکوم او هغه زما ناصر او مددگار دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا تا موږ ته نو ویلي چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو مگر ما درته ویلی و چې ته به سږ کال ورځې؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم و فرمایل بشک چې ته ورځې او طواف پر کوي یعنی زما وینا حق ده خو وخت نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لکه داسې جواب چې غواړي چې ډیر مطمئن سي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او هغه پوښتنه ځنی وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړی وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې واقعا صدیق وو داسې جواب یې ورکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې په چپ کې ویل یا ابن الخطاب دا رسول الله دی د خپل رب نه فرمانی نه کوي او الله یې هیڅ کله نه ضایع کوي. څو وخت نو تیر سوی چې سوره الفتح نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ وغوښتي او د سوره الفتح آیاتونه ورته تلاوت کړ. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ دا صلح یادول آیا دغه صلح د حدیبیه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله شو. رواه البخاری و مسلم. اوس چې خبره خلاصه او فیصله شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړ چې هدي حلال کړي سرونه وخروي او احرام خلاص کړي. مگر د صحابه کرامو څخه یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو. د اول وار د پاره مسلمانان د علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړ چې ځانونه حلال کړي یعنی د احرام د حالت څخه ووزي. مگر صحابه کرام یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د احرام په خلاصېدو سره امر کړ
بیا هم یو نس ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار د سرو په خرولو د احرام په خلاصولو امر کړ. بیا هم یو نس ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریشول او خیمه ته ننوتی او دا بیر ور سره ده چې د علیه الصلاۃ والسلام پر اصحابو د الله جل جلاله قهر او عذاب نسی نازل. څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ام سلمہ رضی الله عنها ملګری و وهغه ته وویل خلق زما د امر اطاعت ونکي او بیرېږم چې د الله جل جلاله قهر او عذاب پر نازل نسی. ورونو ځینې وختونه د شذ سره داسې فکر او حل پیدا سي چې د نور سره هغه فکر او حل نه وي موجود. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورته ویل یا رسول الله تور ووزه او هیڅ ته هیڅ موایه خپل هدي حلالک او سرخرون کوي راوغواړه چې ستا سر در وخروي. کوم وخت چې ستا اصحاب تا وویدي چې ځان دې د احرام څخه خلاص کړي دوی ته هم بیل متابعت بل شي نه پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خیمه څخه راووتی و هیڅ ته هیڅ ونویل خپل هدي حلال کړه او سرخرون کوي راوغشتي د علیه الصلاۃ والسلام سر یې ور وخراوه. صحابه کرامو چې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر وخروي نو پوسوه چې خبره خلاصه سوه عمره نسته. دوی هم ولاړ سوه خپل هدي حلال کړه او د سرو په خرولو شروع وکړه. ځینې د زینو نورو سرونه ورخروي مګر څنګه چې ډېر خوابدي او په قهر کې و د خرولو په وخت کې یو د بل سرونه ور زخمی کول. د سرو د خرولو څخه چې خلاص و رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې زینو نفرو ورېشتان کوچنی کړی دي یعنی خرول نه دي بلکې غچ کړی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه یې خرول دي. صحابه کرام وویل او هغه چې غچ کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. صحابه کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچ کوي یا رسول الله. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. اصحاب کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچ کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو او پر هغو کسانو چې غچ کوي. نو یې په غچ کولو هم اجازه وکړه. ورونو دغه صلح په باره کې د الله جل جلاله د طرفه سوره الفتح نازل شو. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا یعنی بشک چې موږ فتح او بری درکړې دي تا ته ښکارا او روښانه بری. ورونو د حدیبیه صلح کڅه هم پښکارا او د باندې د ذلت او مغلوبیت صلح معلومیږي. په اول او سطحي نظر دغه صلح د شرایطو څخه داسې معلومیږي چې د صلح ټوله ماده د قریشو په ګټه دي لکه حضرت عمر فاروق او نور اصحاب کرام چې دغه صلح د ښکارا تور په لیدلو ډیر ناراضه و. دوی خیال کاوه چې د مسلمانانو دغه 1400 سر قربانون کې لشکر په مخ کې قریش او دغه طرفداران هیڅ اهمیت نه لري. دغه قسم مشکلات او مخالفتونه ولی په تور نه حل مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر وهغه نتیجو ته متوجه وو چې د نورو د سترګو څخه پټي او نهامي وي او بل دا چې الله جل جلاله د علیه الصلاۃ والسلام سینه د ډیرو سختو پیښو د تحمل او زغملو لپاره خلاصه کړې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مثل توکل او تحمل هغه د کفارو شرطونه ومنل او اصحاب کرامو ته ویل چې الله زما سره دی او ما نه ضایع کوي. د حدیبیه صلح ولی فتح وبلل سو. حتی صحابه کرامو به هم داسې پوښتنې کولې چې یا رسول الله دا فتح او بری دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل هو دا لوی بری دی. دا ځکه چې په دغه صلح د قریش لاسونه د مسلمانانو څخه بند او وتړسو. مسلمانانو و دعوت او خپل نور دشمنانو ته فارغ سو چې دغه په خپل د مکه مکرمه د فتح سبب سو.
د حدیبیه تر صلح وروسته پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسېدی د مکه مکرمه څخه مسلمانو شوزو و مدینه منوره ته هجرت وکړي چې په هغو کې یو هم ام کلثوم بنت عقبه عقبه خو پیژني هغه لوی کافر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شایه د سجدې په وخت کې د اوشکل مې ورکښې شولې نو دغه شوزو مشرک اقربا په دوی پسې راغله ویل دغه شوزي باید د هغه عقد او عهد په سبب چې په حدیبیه کې وسو برته مشترک کول سي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی غوښتنه نکړه قبوله ځکه په معاهده کې دغه ماده داسې لیکل شوی و پر دې اتفاق وسو که زموږ څخه یو سړی وتا ته درغلی که څه هم ستا پر دین وی برته به مشترک وي په معاهده کې لفظ د رجل یعنی سړی لیکل شوی وو نو په دغه ماده کې اساسا شذ داخلي نه وي او په دغه باره کې د الله عزوجل دا قول هم نازل سو چې د سوره الممتحنه په 10 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يعني اي مؤمنانو کوم وخت چې تاسو ته مؤمن شې په هجرت سره راسي نو تاسو دوی امتحان کوي الله د دوی په ایمان عالم دی یعنی د زړه حال خو الله جل جلاله ته معلوم دی مګر پښکارا او ظاهر سره تاسو د هغو شذو پوره تحقیق او معلومات کوي چې آیا دوی رښتیا هم د اسلام په سبب هجرت کړی دي کومې دنیوي یا نفسانی ګټې خو به په نظر کې نیوي نیولې او بیا که تاسو په دې پوس واست چې دوی مؤمنان دي بیا یې نو برته و کفارو ته پلاس مور کوي نه دغه مؤمن شذي هغه کفارو ته حلال دي او نه هغه کافران دغه مؤمنو شذ ته حلال دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوه سبب سره مؤمن مهاجر شذي برته د کفارو پلاس نور کوي ځکه یو خود دی په هغه عهد او معاهده کې نه داخلي او بل د الله جل جلاله صریح حکم او دغه آیات شریف په آخره کې الله عزوجل فرمایي ولا تمسكوا بعصم الكوافر او کافرانو شذي په خپل نکاح کې مساتي نو مسلمانانو هغه خپل کافر شذي دغه آیات شریف په حکم سره طلاق کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ خپل دوه مشرک شذي طلاق کړي چې یو معاویه په نکاح کړه او بل صفوان ابن امیه په نکاح کړه ورونو اوس به د حدیبیه پر صلح او د هغه صلح پر مادو یو څه تفسیر وکړو یا په بل عبارت یو څه به پر وژغې شو کومج د حدیبیه صلح او د هغه ماده په غور او دقت سره تر نظر وباسو او د هغو نتیجو ته متوجه سو بلا شک دغه صلح د مسلمانانو د پاره لو او عظیمه فتح ده ځکه تر دغه د مخه قریش د مسلمانانو په وجود هیڅ اقرار او اعتراف نکاوه بلکې د دوی مقصد او هدف داو چې د مسلمانانو شان او شوکت عزت او حیثیت د بین یوسي او د داسې ورځې په انتظار و چې په هغه کې د مسلمانانو انتها او ختمېدل وویني قریش په خپل ټول قوت او طاقت سره د اسلامي دعوت او خلقو په مابین کې حائل او دیوال ګرځیده هیڅ نه غوښته چې د اسلامي دعوت خبري د خلقو تر غوږو پورې ورسیږي ځکه په جزیره العرب کې دینی مشرتوب او دنیوي ریاست د دوی او اوس د دوی د طرفه فقط وصلح ته رجوع کول د مسلمانانو پر قوت اقرار او اعتراف وو او د دې دا معنا و چې قریش د دوی د مقابله څخه عاجز شو دا خو فقط د صلح په متعلق خبري وي او اوس راسي د صلح و مادو ته کومج د صلح څلرمه ماده تر نظر وباسو چې هغه داسې و هر څوک یا هر قبيله چې وغواړي چې په دغه عهد
او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي کولای سي او هر څوک یا قبيله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي کولای سي. د دې څخه داسې نتیجه راوځي چې قریشو هغه خپل دینی زعامت او دنیوي ریاست هېر کړي. اوس د دوی بل هیڅوک او بل هیڅ شی مقصد نه دی بل خپل ځان څخه. نور نو کټوله خلق او پاته جزیره العرب په اسلام کې داخل سي دا و قریشو ته اهمیت نه لري او په دغه موضوع کې دوی په هیڅ قسم سره مداخله نه کوي. حال دا چې دغه قریش هغه کسان دي کبه یو څوک د هر ځای چې بوو او د هر قبيله څخه چې بوو مسلمان سو دوی به هغه باندې کاوه او واه او نن ورځ وایي موږ په هیڅ کار نه لرو. آیا دغه د قریش ناکامي نه ده او د مسلمانانو د پاره ښکارا فتح نه ده؟ تاسو په هیڅ هغه وینه بهون کې او وجون کې جنگونه چې د مسلمانانو او د دوی د دشمنانو په مابین کې کېده په هغه جنگو کې د مسلمانانو مقصد د مالو اخیستل او د انسانانو وجل نو او نه مسلمانانو غوښته چې خپل دشمنان دي په زور سره مجبور کړي چې اسلام ته داخل شي بلکې د هغو جنگو څخه د مسلمانانو یوازنی هدف داو چې وخلق ته دي په دین او عقیده کې پوره ازادي ورکول شي. که څوک غواړي چې مسلمان شي مسلمان دي شي او که څوک غواړي چې پر خپل کفر پاتې شي پاتې دي شي. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ الکهف په 9 نمبر آیات کې فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خود خلق او د دوی د اراده په مابین کې به هیڅ بل قوت مداخله نه کوي او اوس دغه څلورمه ماده په اساس دغه مقصد د ټولو جزئیات سره حاصل شو چې ممکن دغه مقصد په ډیرو کامیاب جنگو هم لاسته نه وای راغلی او مسلمانانو په دغه حریت او ازادي سره د دعوت په لار کې لویه کامیابی لاسته راوړ. تاسو په هیڅ چې د ټولو مسلمانانو شمیر تر دغه صلح د مخه تر 3000 نفر نه زیات دي خو د 2 کلو په جریان کې د مکه مکرمه په فتح کې د مسلمانانو شمیر 10,000 نفر وو. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل شوی و دوهم دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی دا بدل سو کلو د پاره ختمیږي یعنی لس کاله به یو پر بل تعرض نکیږي. دا په خپل د مسلمانانو د ښکارا کامیابی دوهم جزء ځکه مسلمانانو اول په جنگ شروع نه کړي. دغه جنگونه هم د قریشو د طرفه شروع شو لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ التوبه په 13 نمبر آیات کې فرمایي وهم بدؤکم اول مره. مگر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې ټوله د دې لپاره وی چې قریش د هغه غفلت څخه راويښ شي او د الله عز وجل د لارې څخه د خلق منع کول پریږدي او د مسلمانانو سره په مساوات او برابرۍ ژوند وکړي. هر ډله د خپل هدف او مقصد د لپاره مشغوله وي او اوس چې د لسو کلو د لپاره جنگ پریښول شو هغه د قریشو د طرفه د اسلام څخه د خلق منع کول پای ته ورسېده چې دا په خپل د هغه چا د لپاره چې اول یې جنگ شروع کړی وو ناکامي ضعف او شکست دی. او هر څه چې د معاهده اوله ماده ده چې هغه داسې و رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به سږ کال بیرته ځي او مکه مکرمه ته به نه داخليږي او بیا پراتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمره د پاره راسي او مکه مکرمه ته داخل شي. دا ماده د هغه څه د پاره انتهاس و چې قریشو مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع کول چې دا په خپل د قریشو لپاره ناکامي ده. شپږ کال کېږي چې مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع و او اوس په دغه ماده کې د قریشو لپاره د زړه د شکېدو خبره ده چې مسلمانان یې فقط د یو کال لپاره د مسجد الحرام څخه منع کړ. اوس نو قریشو دغه صلح په درو مادو کې مسلمانانو ته امتیاز ورکړي او دغه په مقابل کې په یو ماده کې د ځان لپاره امتیاز واخیستي چې هغه درېمه ماده و او داسې و
هر څوک چې د قریشو څخه د خپل مشرانو به اجازه او مدینه منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاۃ والسلام به برته هغه نفر و قریشو تور کوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینه منورې څخه مکه مکرمه ته راغلی، هغه نفر برته او مسلمانانو ته نور کول کیږي. دا د قریشو امتیاز دی. مګر تاسو ودغه امتیاز ته وګورئ، دا یو پوچ او بے فائدې امتیاز دی. په دې امتیاز کې داسې شی نشته چې هغه د مسلمانانو ته ضرر ورسوي. دا معلومه خبره ده. یو مسلمان چې ترڅو مسلمان وي هیڅ کله د الله رسول الله او د اسلام د شعار څخه نه تښتي، مګر هغه وخت بیا تښتي چې په ظاهر او په زړه کې مرتد سي. او که یو څوک په دغه اندازه مرتد سو، بیا نو مسلمانان وهغه ته ضرورت نه لري. او دغه څه چا د اسلامي ټولنې څخه وتل تر دې ښه او بهتر دي چې هلته پاتې وي. او دا هغه مفهوم او مضمون دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وهغه ته اشاره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي، هر هغه څوک چې زموږ څخه ودوی ته ورسي هغه الله را څخه لري کوي. رواه مسلم. مگر هر هغه څوک چې د اهل مکه څخه مسلمان سي، که څه هم د دوی د هجرت لار مدینه منورې ته نه د خلاصه، یعنی د هغه صلح په سبب مدینه منورې ته هجرت نشي کولای، خو د الله جل جلاله هم ځکه پراخه ده. آیا هغه وخت چې اهل مدینه د اسلام څخه په هیڅ نه خبر، د حبشه ځکه د مسلمانانو لپاره نه پراخه؟ او دا هغه مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پات حدیث شریف کې اشاره ورته کړې ده او فرمایي او کده دوی څخه څوک راغله، الله عزوجل به غولره د مشکل څخه د خلاصون لار پیدا کړي. رواه مسلم. اوس نو دغه درېمه ماده که څه هم په ظاهر سره د قریشو عزت پکښې وو، خو په حقیقت کې د قریشو پر پریشانی او ورختای دلالت کوي. او د دوی هغه ډیره بیره د دوی د بدپرستی پر دین او د دوی پر ټولنه ښکارا کوي. لکه دوی چې دا حس کړی و چې د دوی دین د نړېدو په حالت کې دی، نو ځکه موږ باید خامخا د هغه د ساتنې لپاره دغه اقدام وکړو. مگر بالمقابل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا قبول کړ، هر څوک چې د مسلمانانو څخه و قریش ته وروترشتي هغه دې بیرته مسلمانان ته نور کول کیږي. دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دین او ټولنې پر اثبات او قوت پوره اعتماد درلودي او پر خپل دین د دغه شرطو څخه نه بیریدي. دا دغه صلح د مادو حقیقت وو. مگر هلته پښکارا سره دوه شی و چې د هغو په سبب په مسلمانانو کې تشویش او پریشانی پیدا شو. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته ویلی و چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف په پر کوو. نو اوس څه پېښ شو چې نه هلته ورغلو او نه مو طواف پر وکړو. دوهم، دا معلومه خبره ده چې د رسول الله دی او د پر حق دی او الله جل جلاله د دین د لوړوالي وعده ورسره کړې ده. نو اوس څه پېښ ده چې د قریشو دغه شرطونه قبلوي او په صلح کې وهغه ته امتیازات ورکوي. دغه دوه شی په مسلمانانو کې د شک، وسوسه او بې ځای ګمانو سبب وګرځیدل او د مسلمانانو احساسات ورزخمی کول، تر داسې اندازې چې دغه غم او هم د مسلمانانو پر فکرو غالب شو او دې ته نه پېښول چې د صلح د مادو په نتیجه کې فکر وکړي. او شاید په مسلمانانو کې هغه څوک چې دغه غم تر تاثیر ډیر لاندې وو هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل دیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله آیا موږ پر حق او دوی پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو داسې ده. او بیا دا ویل آیا موږ وجل سوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وجل سوي کسان په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو داسې ده. نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ویل نو موږ ولی په خپل دین کې ورته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا ابن الخطاب
زه رسول الله يم او د خپل رب نافرمانی نه کوم، هغه زما کومه کوونکی دی او هیڅ کله ما نه ضایع کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا تا مشته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو ما درته ویلی و، مگر ما درته ویل چې سرکال. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا دا دې نه ورته ویل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته ورتلونکې او طواف به هم پر وکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته کړی وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و. خود دغه یو خبره پر زیاته کړه یا عمر تر مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر رضا ورسره ځه په والله هغه پر حق دی. او بیا د سوره الفتح دغه آیات نازل سو انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ را وغوښتي او دغه آیات ورته تلاوت کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله سو او لاړی. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنہ پر دغه خپل کړو ډېر پښیمانه. عمر رضی الله تعالی عنہ وای د دغه کړو په سبب می ډېر شکارونه کول. د هغه ورځې د خبرو د بیر څخه خیراتونه ورکوم، روزې نیسم، نفل منځونه کوم، مریان آزادوم د پاره د دې چې هغه زما د پاره خیر سي. ورونو د حدیبیه د صلح په اخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان کو، ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسېدی په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړی د هغو کسانو څخه چې ودته عذابونه ورکول ځان خلاص کړي چې دغه سړی ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ. ابو بصیر د ثقيف د قبيله څخه وو او د قریشو حلیف وو. دای چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته مهاجر ورغلی. دغه ټول لارې پیاده ووهل، خو د قریشو دوه نفر تر شا په پسې و غواړي چې بیرته بوزي. مګر ابو بصیر مدینه منوره ته ځنی ورسېدی او مسجد نبوي ته ورننوتی. ویل یا رسول الله مهاجر درته راغلم. فورا هغه د کفارو دوه نفر پسې راورسېده او ویل یا محمد هغه عهد او وعده چې زموږ او تاسو په مابین کې ده لکه څنګه چې د صلح په مادو کې راغلي دي دای به بیرته مشترکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو واخلی بویزي. هغه ابو بصیر کش کی او بیرته رهکی. ابو بصیر ناره وهي چې څنګه می کفارو ته پلاس ورکوي، ما دغه ټوله لار پر پښو وهل او هجرت می راوکي او تاسو می بیرته ور تسلیموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا ابا بصیر قریب ده چې الله جل جلاله بتا او استامل ګورو ته د نجات لار پیدا کی. ابو بصیر مجبور سو دغه دوه نفر سره رهیسو و مدینه منوره ته نږدې د ذل حلیفه سره چې اوس آبار علی ورته ویل کیږي هغه دوه نفر کښینسته چې ځانونه هوساکي او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره و. بندي هم ورسره دي. ابو بصیر وهغه یو نفر توای فلانه په والله دغه ستاتوره ډیره شره معلومیږي. هغه ویل هو والله دا ډیره شتوره ده او ما څو واره امتحان کړی ده. ابو بصیر ویل تیر اشکارکه چې زه وګورم. په خبرو کې ابو بصیر وکولای سوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره واخسته او هغه ووجي. دا بل پس غستاسو هغه ځغلی ابو بصیر توره پلاس په پسې دی. هغه خپل مرګ په سترګو ویني. چیرې ځنی ولارسي ټوله دشتي، خو هغه نږدې ځای مدینه منوره نو یې مخ د مدینه منورې پر طرف ونیوي. مشرک ځغلی ابو بصیر توره پلاس تر شا په پسې دی. هغه ځغلی د نفس پرېږدي. د ډېرې تیزی څخه یې دوړې ولاړېږي. دوړه په پسې ده. کوم وخت چې کافر مدینه منورې ته ورسېدی مخامخ پر مسجد ورهیدي او په مسجد ورننوتی.
ابو بصیر تر شاپه پسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دور سپیره ولیدي او صاحب اوجو شړي ویل دې سړي مرګ لیدلی دی. خو سړي نار کړه والله زما ملګری ووجل سو او اوس ما هم وشنه. ابو بصیر چې مسجد ته ور داخل سو ویل یا رسول الله الله جل جلاله استاد ما خلاص کړه تا زور تسلیم کړ او هغه عهد چې ستا او د دوی په مابین کې وو په هغه دی وفا وکړه او تا برته زه و دوی ته ورواستولم. هغه چې پر تا و هغه دی وکړه اوس ته په ما کار نه لري. الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو ما پلاس ورکړه او تا ځان خلاص کړ. هغه مشرک ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم برته را تسلیم ک لکه څنګه چې وعده مو سره کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ما دا کار وکي خو تاسو څخه برته ولاړی ما خپل ذمہ خلاص کړ. کافر به جواب سو او ابو بصیر یې پریښاو. بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله پریمژد چې په مدینه منوره کې و اوسېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا که په مدینه منوره کې و اوسېده معنا ما عقد مات کی. ابو بصیر ویل نو می پریښده چې هر چیرې زما خوښوي هلته ولاړسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زما ستاسو سره کار نشته هر چیرې چې زه ولاړسم ته آزاد او زما تر امر نه اعلان. ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر د مسجد څخه ووتی او تر ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه چې ابو بصیر واورېده او په خلکو کې نشر هم سو. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل افسوس دی دلره د جنگ اورې بلاوه کده د سره نفر وای. دا اشاره و چې یا ابو بصیر د کفارو او تکلیف ورکولو ته دوام ورکړه. ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکه مکرمه ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې وغرنی منطقه ده او په دغه غرو کې درختي او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د خبر وهغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې و او مدینه منورې ته هجرت نسوای کولای. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه پریښول او هجرت وکړي هغه ابو جندل و. مګر مدینه منورې ته نه ولاړی ځکه دای په هدی چې برته می کوپارو ته پلاس ور کوي. نو عیس ته ولاړی. هغه عیس چې غرنی منطقه او غارونه پکښه و. دغه دوه نفره دلته ژوند کوي او کوم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حمله هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې و او د هغه صلح په سبب یې مدینه منورې ته هجرت نسوای کولای هغه هم وعیس ته هجرت وکړي. ټول نوی مهاجر مسلمانان د مدینه منورې په عوض عیس ته ځي. څو په عیس کې او یا نفر مسلمانان سره یو ځای شو. اوس نو په منظم ډول د قریشو پر قافلو حمله کوي. قریشو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه عهد چې زموږ او ستاسو په مابین کې دی څه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه پر خپل وعده یم. قریش ویل ابو بصیر او د هغه ملګری څه کارونه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هغه ما و تاسو ته در تسلیم کی اوس په ما پوری تعلق نه لري. قریش ویل کومج د هغه سره جنگ وکړو ته خو به مداخله نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه هیڅ کار نه درلرم ځکه زموږ او تاسو په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریش او عیسی ته یو لشکر ولېږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي. خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی. غواړي چې هغه خپل چلیکي حملو ته دوام ورکړي. جبههي جنگ نه کوي. د قریشو لشکر ورغلی او ډېر موده په انتظار ورته تیر کړ خو څوک د دوی د جنگ لپاره نه راووتی. د قریشو لشکر بیرته به نتیجه ولاړ. مګر د قریشو چې هر قافله تیریږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ حمله پر کوي. د قریشو قافله بیا په خطر کې شوه او په فارغ ځړم نسی تیرېدلای. اوس نو نور هغه کسان چې تر مدینه منورې او تر مکه مکرمه د باندې و اسلام ته داخليږي
یعنی بیل قریشو نور هم هر څوک او په هر ځای کې چې نوې و اسلام ته داخل سي هغه فکر کوي چې زه ولی مدینه منوره ته ولاړم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سم ولی عیسته نظم او د ابو بصیر سره کومک نکوم نو هغه نوې مسلمانان په عوض د دې چې مدینه منوره ته ولاړ سي عیسته زی ترڅو چې په عیس کې 300 نفر مسلمانان سره یو ځای شو پوره لشکره ځنی جوړ شو قریشو هر څه کوشش وکړي چې دغه خطر د ځان څخه لري کې په وسایله سو پوره اوس نو د ابو بصیر او هغه کسانو چې د سره دي د دوی د شجاعت او قوت په سبب د قریشو یو قافله هم سالمه نسی تیرېدلای قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافلې سالمه تیرسي مګر د دوی قافلې او تجارت بیا هم په خطر کې دي اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وګټل او هم د قریشو قافلې تر هغه خطر لاندې دي سالم نسی تیرېدلای د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورځ په ورځ زیاتیږي یوازې دا نه چې پر قریشو تجارتي قافلې بند شوه بلکې د خوراکي شیانو قافلې هم پر بند شوه په خپل مکه مکرمه غذایی مواد نه لري او د باندې څخه پر قطع شوه چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع شوه او کاختی جوړ شوه او قریش چې دغه خطر د لری کولو د پاره هر څه کوشش کوي بے فائدې دي نو قریشو د ابو سفیان په مشرۍ و مدینه منوره ته یو ډله ولېږل ولیا محمد صلی الله علیه وسلم د الله روی مدر وړي دي رحم وکه هغه شرط چې موږ د حدیبیه په صلح کې ایښی وو هغه نه غواړو ورونو قریش کم شرط نه غواړي هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډیر خفه او ناراضه و هغه شرط چې مسلمانانو د ځان د پاره ذلت باله دا هغه شرط وو چې ویل د مکه مکرمه څخه کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي اوس قریش وایي دغه شرط موږ نه غواړو هغه مهاجر خلق د ستاسره وي چې صلح وساتل سي او قافلې تیر سي رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهرباني په سبب تر دغه شرط تیر سو دا هغه شرط وو چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله مګر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه وو بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل ته چې دغه صلح څخه ناراضه وي او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کشتوالی دي تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده اوس څنګه سو عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله دا معلومه خبره ده چې ستاسو فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی دغه د حدیبیه صلح تر 2 کلو پورې دوام وکړي که څه هم عهد د لسو کلو د پاره وو خو 2 کال وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیله د خزاعه پر قبیله وکي لغوه او مات شو چې دا واقعه به د مکه مکرمه د فتح په قصه کې ان شاء الله درته بیان سي اوس چې په دغه صلح سره د قریش لاسونه وتړل شو او پر مسلمانانو حمله نسی کولای نو مسلمانانو ته دا موقع برابر اسوه چې هغه دشمن ته متوجي سي کم چې احزاب یا د خندق د غزا د پاره کفار سره یو ځای کړي و د خندق د غزا د پاره چا کفار سره راټول کړه د خیبر يهودو دغه يهود و چې احزاب او ډلې په حرکت راوسته نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صلح په واسطه قریش د میدان څخه وېسته نو اوس کولای سي چې د يهودو سره بیل مداخله څخه د قریشو مقابله وکړي ځکه قریش د حدیبیه په صلح وتړل شو ورونو تر دغه ځای پورې د حدیبیه د صلح واقعات و او د صلح نتیجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمره پریښول او بیرته مدینه منوره ته ولاړ مګر د عمره په عوض د مسلمانانو د پاره صلح او آرامي ورسره یوړه چې دغه صلح په واسطه و اسلام او توحید ته د دعوت میدان پراخه او لویسو د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای شوی او د الله جل جلاله د طرفه چې دغه صلح پر واقعي کما تفسیره نازله شوه هغه په سوره الفتح کې ده او د سوره الفتح په معنا تر هغه نو سپوهیدلای چې د حدیبیه د صلح قصه نوې را معلومه
الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، بشک چې موږ ته فتح او بری درکړی دی ښکارا او معلومدار فتح. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپل د حدیبیه صلح ده، ځکه دغه بیغمی او قراری چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښ شوه. مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ شوه، او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالبه کېدلی. هیڅ د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دي. د اسلام دین په خپل غالب دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حمله حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمنی او بې ځایه اوازې وي چې خلک یې مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خپ. محترم ورونو، څنګه چې کتاب پای ته ورسېده نو پاته بحث به پراتلونکو شپږویشتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.